جوړ په خیر، خدای مو شاد آباد او بریالي لره. څو تازه خبرونه دي او څو خواږه خبرونه دي، څو ترخه خبرونه دي. لومړنی تر ټولو لوی خبر خدا دی چې ټي ټي پي په لومړي ځل باندې عام ښکاره صریح په درو جلا جلا هدایت نامو کې یا هدایت پاڼو کې خپلو ځواکونو ته پر پاکستاني ترهګر پوځ د برید امر وکړ، او د دې امر سره هم مهاله په میرالي کې یو موټر بم وسو او یو د جنوبي وزیرستان د سروکي په بروند سیمه کې په د پوځ پر قرارګاه باندې د ډرون برید وسو. دا برید هم ټي ټي پي کړی دی، د افغانستان له لوري نه دی سوی. افغان لوري خپلو ځواکونو ته ویلي دي چې په پاکستان کې دننه عملیات مه کوئ تر هغه وخته پورې چې دوی د مشرانو فیصله کوي. د افغانستان د حکومت مشرتابه د غچ اخیستونکو عملیاتو د دوهم پړاو دوم پاز ځنډولی دی. تر اوسه پورې خپلو عسکرو، خپلو سرتیرو، خپلو پوځیانو ته اجازه نه ده ورکړې چې هغوی دوم پړاو ته داخل شي، ځکه ما ویل دوم پړاو انتهایی زیات خطرناک دی. نو دمګړی پاکستان په کورنۍ جګړه کې راښکیل دی. جماعت الاحرار هم پریکړه وکړه، هغوی هم د بریدونو امر وکړ او هغه پاڼه ما ترلاسه کړله. ځکه جماعت الاحرار ځکه ډیر مهم دی چې هغه په پنجاب کې دننه او په ښارونو کې دننه د بریدونو وړتیا لري، او تر ډیره بریده پورې په پنجاب کې لوی بریدونه د دوی له لوري سوي دي. تر ټي ټي پي راوروسته دوی خونړۍ ډله ده چې هلته پراخ بریدونه کوي. نو دا یو بل اړه. خو یو دوه مهم خبرونه د خبرو اترو په اړه باندې رابرسېره سوي دي. یو دا دی چې یو ناتایید سوی خبر دا دی چې د سعودي عربستان ځینې چارواکي تر روژه ماتې وروسته کابل ته راورسېدل او هغوی دا کوشش کوي چې جګړه ارامه کړي. په جزئیاتو یې زه نه یم خبر، جزئیات په دې خپري هسې ماته یو سرچینې وویل. او دومه خبره دا ده چې په پاکستان کې دوې غونډې روانې دي. یوه غونډه د پوځ او د پوځ دغه د ترهګر پوځ او د ترهګر پوځ د هغو لاسپوڅو چارواکو ترمنځ روانه ده. په دې پریشانه دي چې اوس په ټي ټي پي څه وکړي، په جماعت الاحرار څه وکړي، په بلوچو څه وکړي او په افغانستان څه وکړي. نو دوی دا کوشش کوي چې خپله یو حل لاره راوباسي. کیدای شي پر سعودي ته دوی ویلي وي، چین ته خو دوی ویلي وو، د دوی په مطبوعاتو کې راغلي وو، همداراز ایران او د قطر دروازې یې ټکولې وي. نو کیدای شي پر دې باندې دوی خبرې کوي چې ودرېږي څه کیږي، یا کیدای شي د سعودي عربستان کوم پلاوی پاکستان ته هم تلوي. دا یوه غونډه ده چې هلته روانه ده د پاکستاني چارواکو ترمنځ. دومه غونډه د پاکستاني سیاسیونو ترمنځ سوې ده چې هغوی له پاکستاني حکومت څخه هڅه کوي چې دا غوښتنه وکړي چې د جګړې لور ته مه ځي، ځکه افغان لور په جګړه باندې چا تر اوسه نه دی مات کړی او پاکستان کیدای شي دا جګړه مات کړي. تر ډیره بریده پورې دا امکان ډیر زیات دی چې پاکستان په دا جګړه کې ماتیږي. که دا جګړه دریم پړاو ته ولاړله د دې عملیاتو، هغه دریم پړاو پر ما باندې بندیز دی خلکو دا لګولې د دریم پړاو مه اعلانوه، مه یې وایه چاته. خو که دا دریم پړاو ته ولاړله، دا ویډیو یاد تر سره وساتئ، دا نن تاریخ یاد تر سره وساتئ. دریم پړاو به پاکستان ماتي. دا چې موږ باندې څه کیږي یا نه کیږي، افغانستان کوم ځای ته رسیږي یا نه رسیږي، هغه بیل باز دی. خو دا دریم پړاو به پاکستان خامخا ماتي. نو کیدای شي دوی دا اطلاعات ترلاسه کړي وي، انټیلیجنس به لري، کیدای شي دوی به هم په دې خبر وي. نو دمګړی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغان لوري ته د جګړې اجازت نه دی ورکول سوی. په خال خال ځایونو کې پاکستانی پوځ شرارتونه کوي او هغه شرارت د دوی عادت دی. خال خال ځایونو کې تیاری ګرځي، د ویرولو هڅه کوي چې دا دوی همیشه کړي دي. پر تیارو باندې بریدونه کیږي، ناتایید سوي اطلاعات د تیارو د ویشتلو د امر را رسیدلي دي، خو هغه لا تر اوسه پورې تایید نه دي. زه نه سم تاییدولی او نه زه پر دې موضوع باندې غږېږم. البته زه پر دې باندې غږېږم چې ټي ټي پي په لومړي ځل له ډېره وخته وروسته رسما په لیکلې بڼه باندې د خپل مشر مفتی صاحب په لیکلي په دستخط باندې او خپلو ځواکونو ته امر کړی. د هغه دپاره ډېر خلک قربانۍ ته تیار دي په پاکستان کې. دننه پاکستاني طالبان تر افغان طالبانو ځکه ډېر خطرناک دي چې پاکستاني طالبان ډله ده، حکومت نه دی. افغان طالبان حکومت دي. نو اوس به وګورو چې پاکستاني پوځ، پاکستاني ترهګر پوځ، پاکستاني ترهګرې ادارې له پاکستاني طالبانو سره څنګه ډیل کوي. د پاکستاني طالبان د افغان طالبانو په اندازه دومره دي لکه په وړو کې مالګه. د دې څخه به بیا دوی ته پته ولګېږي چې د افغان طالب که وپاشل شو څه به ورسره کوي. اوس خو افغان طالب د یو حکومت په اډانه کې د یو مسؤلیت لري. که دا طالب وپاشل شو،
هغه بیا له دې اډاني وځي، بیا په ډله بدلیږي، بیا په هغه ډله بدلیږي چې په کومه ډله ناټو ته بدل شوی و، بیا په هغه ډله بدلیږي چې په کومه ډله و امریکا ته بدل شوی و. پاکستانه ته ورلنډ یې، پاکستانه ستا به دین و دنیا درته باکي، دین د دوی سره دی، مذهب له دوی سره دی، ځانمرګی له دوی سره دی، فدایي له دوی سره دی، موټر بم له دوی سره دی، کاپ کاټرز له دوی سره دی، اوس یې هلیکاپټر هم پیدا کړي دي، اوس یې توپونه هم پیدا کړي دي، توغندي هم پیدا کړي دي، ډرون الوتکې هم پیدا کړي دي، په ولاړې به مو ودروي. نو موږ اوس هم دا وایو د افغانانو په صفت باندې پاکستانیانو له هوښه کار واخلئ، پاکستانیانو خپله قبله مو درسته کوي، پاکستانیانو سمه ده له افغانانو بخښنه وغواړئ، وواستئ چې وروره بخښنه غواړو، دا وار اوسو نور راسئ چې دا شیان نه سره کوو، خبرو ته سره کښېنئ. اما یو شی یاد ساتئ، زه بیا وایم که دا طالب وپاشل شو، دا به د سیمې دپاره یو ایټم بم وي. ما بیا ویلي چې د باروتو په کوټه لاس مه وئ پاکستانیانو، تاسو د باروتو کوټې ته د ورلګي خاشي ورنږدې کوئ، اور ورنږدې کوئ، چې دا به نه یوازې دا چې تاسې سوځي، که دې کوټې اور واخیستی دا به بیا ډېر زیات سوځل کوي. نو ژوند خدای مو ښاد باد او بریالي لره. شپه مهمه ده، که شپه تیاره ده مڼې په شمار دي. خدای مو آباد ته راته بلې لنډې ویډیو، دا ویډیو در سره شریکه کړي دوستانو چې پاکستانیان خبر شي چې مه کوئ. زه بیا وایم د باروتو په کوټه لاس مه وئ، د باروتو کوټه ده، دا طالبان نه دي، دا څومره د باروتو کوټه ده، او دا طالبیزم ډېر خطرناک شی دی. نو ژوند خدای مو ښاد لره، آباد اوسئ.